دغه تاریخي آثار چې له هیواده بهر پاکستان هیواد ته د یو قاچاقبر له لوري قاچاق کېدل په تورخم بندر کې د استخباراتو منسوبینو له لوري نیول شوي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف وایي دغه تاریخي آثار اطلاعات او کلتور ریاست ته انتقالیږي او له دې ځایه به د وزارت د پریکړې په اساس ټاکلي ځای ته انتقال شي. دغه آثار به ان شاء الله د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته انتقالیږي. دغه موږ به اطلاعات او کلتور وزارت انتقالو. تقریبا دغه رقم آثار د قاچاق مخنیوي ډیرې نیول شوي دي، مخې نیول شوې ده. هیڅ کله څوک نشي کولی چې د بهر خارجي خلک راځي د افغانستان آثار د قاچاق کې کاغه افغانان وي که هغه څوک وي. نوموړی په هیوادوالو غږ کوي چې د تاریخي او فرهنګي آثارو له قاچاق کولو ډډه وکړي او نور هم پرې نږدي چې دا ډول توکي له هیواده بهر قاچاق کړي. زه ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم، هیڅ کله داسې فکر مه کوئ چې د افغانستان لرغونتوب آثار فرهنګي تاسو د هیواد نه قاچاق کوي. دا زموږ هیواد دی، دا یو لرغونتوب لري، دا فرهنګي آثار لري. د یادونې ده چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست په همدې موخه تورخم ښارګوټي کې یو مدیریت فعال کړی تر څو له یادې لارې بهر ته تاریخي آثارو قاچاق مخنیوی وشي.